لا ولسمشر د بلوچ قوم غوښتنه 2 میلیونه وګړي خو په کابینه کې یو وزیر هم نه لرو. روحي 3 د غوي نن ورځ په کابل کې بلوچ فعال او مخکش سره راټول شوي وو. همیشه پشتیبان دولت بودیم، همیشه در انتخابات ریاست جمهوری فعالانه اشتراک کردیم، اما متاسفانه که حق ما در نظر گرفته نشده است. ګیله یې کوله چې حکومت بنسټیزې غوښتنې نه دي پوره کړي او حال دا چې د دولت په کابینه کې یو وزیر هم نه لري. کسانی را اگر آورده باشند به حساب خودشان و به نام بلوچ معرفی کرده باشند که ما به هیچ صورت بلوچی در کابینه ریاست جمهوری نداریم. دوی کابل کې نن ورځ رسنیزه ناسته جوړه کړې وه او حکومتونه یې تورن کړل چې په تیرو 19 کالونو کې ورته کار نه دی کړی او ورسره بې عدالتي شوې ده. د حامد کرزي په واکمنۍ کې بلوچ وزیر عبدالکریم برهاوي وویل چې له ولسمشرۍ ماڼۍ نیولې بیا تر کابینې او مرستیالانو هیڅ کس هم په حکومت کې نه لري. د هلمند پخواني والي محمد نعیم بلوچ ویلي چې بلوچ ځوانان تر دکترا او ماسټري لوړې زده کړې لري خو بیا هم بیکاره دي او په دندو نه ټاکل کیږي. دا یادونې ده چې بلوچ په افغانستان کې لږکی قوم دی چې په نیمروز، فراه او د هیواد په ګڼو نورو ولایتونو کې میشت دي.